د کلونو اوږده انتظار وروسته د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت له خوا د تورخم جلال آباد دویم لین سړک جوړېدو چارې چې افغاني شرکت ورکول شوي پیل شوي دي. د تورخم جلال آباد دویم لین سړک د پروژې تطبیق کوونکي وایي کلونه مخکې د دې سړک د جوړېدو چارې یو پاکستاني شرکت مخې ته وړې چې 65 سلنه کارونه یې بشپړ او 15 سلنه چارې یې نیمګړې پاتې شوې وي چې اوس یې نیمګړې چارې د اسلامي امارت له خوا پیل شوي دي. او دغه سړک د سلو نه تر 15 تر 80% پورې بشپړ شوی او چې په هغې کې د 40% مهم پلونه مهم ځایانو کې اسفالټ مهم ځایانو کې ګریول ساحې پاتې وي چې اوس د سپاټلایټ کمپنۍ له خوا نه قرارداد شوی ده د امارت اسلامي حکومت سره چې په دې کې درې غټ پلونه دي چې یو د سراچې غټ پل ده یو د تورخم د ګیټ ده او یو سپین پل چې په مارکو کې موقعیت لري چې چارې انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به د سپین پل کار بشپړ شي او سراچی پل او د تورخم د ګیټ پل ان شاء الله دا به ډیر زر کاری شروع شي. د پروژې پلي کیدونکي وایي دغه سړک د جوړېدو چارې د نړیوالو معیارونو او سټنډرډ سره سم مخ ته ځي. دغه ډیزاین چې اوس د وزارت فایدامې محترم د خوا نه ترتیب شوی د سټنډرډ ډیزاین ده په سطح د بین المللي ده دلته اپلای کیږي او د دې موږ سره مینټیننس د دې سړک چې زموږ کارونه خلاص هم شي تر 2 کالو پورې موږ سره دی چې د هر ځای خرابېږي نو مسؤلیت به زموږ د شرکت وي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي دغه سړک په نړیواله کچه یو مهم اقتصادي او ترانزیتي سړک دی او د ننګرهار ولسونو ګڼې ستونزې به ورسره حل شي. نو دا یو ترانزیتي سړک دی د په جوړېدو سره مختلف هغه ستونزې د ولسونو ختمېږي. بل دا یو ترانزیت سړک دی په دغه لاره کې د دې مسیر کې ډېری بارونکي موټر دی ورادي په اساسي شکل د ورغول شي. دا د ننګرهاریانو هغه کلونو ارمانو چې دغه سړک د باید په اساسي ډول ورغول شي او دغه کومې ستونزې چې ننګرهاریان درلود په دغه سړک یا په دغه مسیر کې دا به ختم شي. د تورخم جلال آباد دویم لین پر سړک موټر چلوونکي وایي دغه سړک جوړېدو سره به ترافیکي ګڼهګونه او ټکرونه راکم شي. دغه چاره چې دا په اوس وخت ډیر ښایسته روانه ده او ډیر خوشحاله یو ځکه په ځینې کې ټکان شته دی هغه ټکان به هم جوړ شي. په دغه سره ډیر هیوادوال د ټکرونو مرګ ژوبلو مختلفو پیښو څخه بچ کېدلی شي. د تورخم جلال آباد دویم لین سړک 2 کیلومتره اوږدوالی او 9 متره پلانوالی لري چې د سړک دواړو غاړو کې ورسره 1.5 متر شولډرې هم لري.